نړیوال ټلویزیون ټولو ګرانو لیدونکو ته ښه راغلاست وایي. په 1980 لسیزه کې افغانستان د نړۍ په کچه د سیاحت او فرهنګي تعاملاتو لپاره یو له مشهورو مرکزونو څخه ګڼل کېده. دا هېواد چې د منځنۍ اسیا په تاریخي تجارتي لارو کې موقعیت لري، د خپل ستراتیژیکي جغرافیې او غني فرهنګي میراث له امله د ډېرو بهرنیو سیلانیانو او مسافرو کوربه و. په دې وخت کې افغانستان د نسبي سیاسي ثبات څخه برخمن و او حکومت د عصري زیربناو په پراختیا کې هڅې کولې، په ځانګړې توګه د هوایي ترانسپورت په برخه کې چې د ملي پرمختګ یوه نښه ګڼل کېده. په دې برخه کې یو تاریخي انځور چې د 1940 کال په کابل نړیوال هوایي ډګر کې اخیستل شوی د همدې دورې یو ژوندی سند دی. په دې عکس کې یو بهرنی جوړی چې ښایي امریکایان وي د خپلو 2 ماشومانو سره لیدل کیږي. دا انځور هغه وخت څرګندوي چې بهرني سیلانیان افغانستان ته د دې هېواد د لرغوني تاریخ، کلي، طبیعت او غني فرهنګ د تجربه کولو لپاره راتلل. د دې کورنۍ ترڅنګ په انځور کې د اریانا هوایي شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه هم لیدل کیږي. اریانا هوایي شرکت د هغه وخت د افغانستان د ملي ویاړونو یوه نښه وه او د سیمې په کچه د لومړنیو عصري هوایي شرکتونو له ډلې څخه و چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ یې د اړیکو پیاوړی پلیټفارم برابر کړی و. اریانا هوایي شرکت چې په 1955 کال کې تخصیص شوی و، په 1980 لسیزه کې د هند، ایران، اروپا او ان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ګڼو نړیوالو ځایونو ته الوتنې ترسره کولې. په دې انځور کې د اریانا حضور نه یوازې د افغانستان د هوایي ترانسپورت پرمختګ څرګندوي، بلکې دا هم ښیي چې افغانستان په هغه وخت کې نړۍ ته خپلې دروازې پرانیستې وې. دا تاریخي انځور د هغه وخت یادونه کوي کله چې افغانستان د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پل په توګه رول لوباوه او په نړیوال سیاحت کې ځانګړی ځای درلود. د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو مسافرو د راتګ یوه مهمه لاره وه چې د فرهنګي او اقتصادي اړیکو لپاره یو مرکزي ځای بلل کېده او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیلانیانو ته یې د تلپاتې خاطرو فرصتونه برابرول. د نړیوال ټلویزیون له سپیس تاسو له ملتیا مننه کوو. تر بل خپرونه مو په خیر، الله مو مل شه.